بده یې ورکړه. ژمنه کوم چې د ولس په همکارۍ به د پاکستان د سرغړونو مخه نیسو او ځواب به ورکوو. ظاهر قدیر نن په یوه غونډه کې قومي مشرانو ته ویلي چې د پاکستان پر وړاندې ودرېږي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ظاهر قدیر وایي دوی به ډېر ژر د پاکستان د سرغړونو په غبرګون کې راپورته شي او له قومي مشرانو یې غوښتي چې د پاکستان خلاف پاڅون وکړي. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. ظاهر قدیر وایي حکومت دې له پاکستانه د اغزن سیند د غځولو پوښتنه وکړي. هغه نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي تمه لرو افغان دولت به د نړیوالې ټولنې پر مټ له پاکستانه د اغزن سیم غځولو، راکټي بریدونو او سولې سره د دښمنۍ کولو پوښتنه وکړي. هغه زیاتوي د هیواد له بېلابېلو قومي مشرانو سره په اړیکه کې یم. نږدې وخت کې به د پاکستان د سرغړونو په غبرګون کې راپورته شو. ظاهر قدیر همداراز ویلي د کوزي پښتونخوا مشران دي هم د پاکستان پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. همدا یې د غیرت او شهامت وخت دی او باید چې یو شو. پاتې دې نه وي چې په دې وروستیو کې په هلمند، کندهار، خوست او ننګرهار کې هم د پاکستان خلاف لاریونونه شوي دي او خلکو یې د پاکستان پر ضد د مرګ شعارونه ویل. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسو بریا زموږ دعا.